او کورنۍ نظام اسلام و نظام خانواده د اسلام پر رڼا کې د کورنۍ مسایلو بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په دې هیله امید چې تاسو ټول درنو اوریدونکو به روغ او جوړ یاستئ. د ژوند شپې ورځې به در باندې په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. درنو قدرمنو اوریدونکو، د اسلام او کورنۍ نظام خپرونه ده. په نن خپرونه کې مو د اسلام له نظره په ماشوم باندې د ښه نوم ایښودلو موضوع ټاکلې. په دې موضوع به له محترم مولوي صاحب سیف الدین حقاني سره بحث کوو. تاسې هم د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. مولوي صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه کورمودان، الله تاسو ته اجرونه درکړي. خوشحاله اوسئ مولوي صاحب. موږ خوشحاله یو چې په خپرونه کې تل ځان سره لرو. په لومړیو کې که راته ووایي د نوم ایښودلو په اړه د اسلام نظر څه شی ده؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام. اول تاسو نه مننه کوم چې موږ ته په دې قیمتي وخت کې او په دې قیمتي خپرونه کې وخت راکړ تر څو تاسو سره په دې برنامه کې شریک شو. بیا نور همکارانو نه مننه کوم چې زموږ تاسو سره مهنت وباسي. مسأله داسې ده چې ښایسته نوم زموږ تاسو الحمدلله، چونکې موږ تاسو مسلمانان یو، زموږ ټولنه اسلامي ده، موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې یو. خپله دغه ښه نوم ایښودل یا ښه نوم انتخابول دا هم زموږ په شریعت کې، زموږ په دین کې دا یو غوره عمل دی. د دې وجې نه کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک رالل، که هغوی به مسلمان نه وو، نو اسلام په دایره کې به چې داخل شول، نبي علیه السلام به د هغوی نه پوښتنه وکړه چې نوم د څه ده. نو هغه اکثره بت پرست او د بتانو عبادتونه به یې کول. نو چا به د یو بت نوم په ځان ایښی، چا به د بل بت نوم په ځان ایښی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د دې نه منع کړل او هغه ته به یې ښایسته نوم کېښوده. حدیث شریف کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په نومونو کې تر ټولو ښایسته او غوره نومونه چې دي هغه عبدالله عبدالرحمن دی. معنا یې دا چې عبد پکې راشي، عبد بندګي، نو هغه بیا ښه نومونه شي، لکه عبدالله، اکرام الله، عزت الله، کنه داسې، یا عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالسلام. نو دغسې نومونه نبی علیه السلام فرمایي چې دا ښه دي. بله دا ده چې کله کله دا نومونو اثر هم په انسان باندې کېږي. یو دویم که ښایسته نومي نو تی په افتخار سره هم په یو ځای کې اخیستی شي. خو متاسفانه زموږ ستاسو دا ټولنه داسې ده چې اکثره موږ فکر ونه کړو، نو په لور یا په زوی باندې بیا داسې نوم کېږدو چې سبا پې شرمېږو. نو سبا هغه ټولنه کوم بیا خلک په ریشخندۍ سره اخلي، نو هغه د نقصان ډېرېږي. همدې وجې نه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، حدیث شریف دی، تاسو خپلو بچو ته د انبیاء کرامو نومونه کېدئ. ځکه چې موږ تاسو قرآن کریم کې وګورو د څومره انبیاء کرامو نومونه راغلي، تقریبا 25 پورې. لکه مثال موږ تاسو خپلو بچو باندې محمد ابراهیم یا محمد اسماعیل یا سلیمان، یعقوب، یوسف، دا پیغمبران نومونه دي، موسی، عیسی، داود، دا هغه نومونه دي چې زموږ تاسو پیغمبران دي او موږ تاسو په ایمانیاتو کې شامل دي. آمنت بالله و ملائکته و کتبه ورسله. نو دوی سره به زموږ تاسو د بچو باندې به اثر هم ښه غورځوي او په ټولنه کې به هم پې ښه ښکارو او خلک به موږ ته وایي شابسې. که الله دې نه کړي برعکس نوم موږ پې داسې کېښوده، انشاءالله د دې برنامې په دې جریان کې به بعضې نومونو تذکره به مو وکړو چې بعضې داسې نومونه ایښي چې بیا په هغه باندې شرمېږي، چې بیا په ویلو باندې چاته نوم خپل نه ښایي چې ولې وي، بیا خلک به راپورې وخاندي. خو بهرحال زموږ ستاسو اسلام او بیا خصوصا رسول الله مبارک موږ ته امر کړی دی، امر یې کړی دی چې تاسو په خپلو ځانونو، په خپلو بچو باندې ښایسته نومونه کېدئ. ځکه بیا د دغه ښایسته نوم په وجه د قیامت په ورځ د الله پاک دربار ته چې کله د حساب کتاب دپاره غوښتلی کېږي، نو په همدغه نومونو باندې بیا هلته هم اواز کېدلی شي. مولوي صاحب محترم، د ښه نوم ایښودل د شخصیت په جوړښت باندې اغېزه لري؟ نو مخکې مې خبرو کې هم دې ته اشاره وکړه. دا ځکه لري چې اکثره موږ تاسو ګورو، اوس مثال
ډېر خلک دي پخوا به البته خپل بچو باندې به عبدالرحمن نوم کېښودلو، پوښتنه به درته وکړه چې دا ولې دا نوم پرېږدي، وایي دا د خانه کعبې امام دی عبدالرحمن سدیس. او ډېری داسې شوي دي، مثلا موږ او تاسو د صحابه واقعات اورېدلي دي، ډېری داسې صحابه چې هغوی ډېر جنګي کارنامې نه لري، ډېری داسې صحابه چې هغوی په دعوت او تبلیغ کې، ډېری داسې صحابه چې هغوی په بهادرۍ کې خپل مثالونه لرل، لکه ابوبکر رضی الله عنه په صداقت کې مثال و، عمر رضی الله عنه په عدالت کې مثال و، عثمان رضی الله عنه په سخاوت کې مثال و، او علی رضی الله عنه په شجاعت کې مثال و، همداسې خالد رضی الله تعالی عنه، همداسې زبیر رضی الله تعالی عنه، همداسې حذیفه رضی الله تعالی عنه، همداسې ډېرې صحابه کرام دي چې موږ او تاسو د هغوی واقعات وګورو نو یقینا انسان ورته حیران شي چې دوی ته الله تعالی لکه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه، هر یو صحابي خپل یو کمال لرلو. نو اوس که چېرته مونږ په خپلو بچو باندې دا نومونه په دغه طریقې سره ږدو، مثلا ابو دجانه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، او هغه داسې صحابي دی چې په یو جنگ کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم غالبا د احد غزوه وه، رسول الله مبارک راغی، بیرغ په لاس کې نیولی او بیا توره ورسره وه، نبی علیه السلام وفرمیل دا د توره څوک ما ناخلي، ټول منډه که یا رسول الله دا توره ما ته راکړئ، یا رسول الله ما ته راکړئ. هر یو صحابي آواز وکړو، رسول الله مبارک بیا وفرمیل چې دا توره ما نه څوک اخلي او حق یې څوک ادا کوي. نو خلک بند شول، ابو دجانه رضی الله تعالی عنه مخکې شو، یا رسول الله ما ته راکړئ. کله چې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا توره واغسته نو سیده د کافرانو په صف کې ورننوته، نو د کافرانو دا سټونه داسې په ځمکې غورځول. یعنې ګوره ابو دجانه کې دا کمالو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دومره بهادرو، احادیثو کې راځي وایي دا چې جنگ ته به لاړه کمیس به یې نه اغوست، یو لنګ به و، خو په یو سرې پټې باندې به خپل سر تړلی و. چا ورنه پوښتنه کو قربان تاسو په دې جنگ کې دا کمیس ولې نه اچوئ؟ وایي کمیس ځکه نه اچوم چې بیا به کافران وایي چې کمیس د لاندې زرې اغوستی دی. یعنې ګوره بعضې خلک په دې نه وجه باندې خپل بچو ته ابو دجانه وایي، بعضې په دې وجه بچو ته ابوبکر نوم ږدي چې هماغسې رښتینی راشي، بعضې بچو ته عمر نوم ځکه ږدي چې هماغسې عادل راشي، یعنې د هغه اثر په دوی باندې کېږي. ځکه نبي صلی فرمایي ان فی المجلس اثر، لکه څنګه چې یو مجلس تاثیر لري همداسې نوم هم تاثیر لري. مثال په طور نبی پاک صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی عمر رضی الله تعالی عنه، د امیر المؤمنینو. په لار روان یو سړی مخې ته راغی، ورته ویلې چې نوم دې څه دی؟ وایي نوم مې لزوا دی. وایي کور دې چېرته دی؟ په سقر کې. نو عمر رضی الله تعالی عنه پسې د توره راویسته، وایي زر ځه خپل نوم دې بدل کا او د کلي نوم دې بدل کا، هسې نه چې اور وانخلې. نو لزوا د جهنم اور ته وایي او سقر خپله دوزخ ته وایي. چې کله دا سړی راغی په کلي باندې اور لګېدلی، دومره تاثیر کوي. نو کم داسې مثلا مونږ په خپلو بچو باندې حمزه نوم ږدو، حمزه معنی زمری، یا مونږ خپل بچو ته اسد ته داسې لکه زمری. نو رښتیا هم هغه ته خدای پاک همغه استعداد بیا ورکړي، یا د یو عالم نوم په بچو باندې ږدي، یا د یو بزرګ نوم په خپل بچي باندې ږدي، یا د یو مثلا یو عابد یو نیک انسان نوم په بچو ږدي چې د دې تاثیر الله پاک زما په دې زوی باندې موکي. نو بالکل هم د نبی علیه السلام د حدیثو نه معلومیږي او تجربو هم دا ثابته کړې ده چې ښایسته نوم چې په بچو باندې کېښودلی شي د هغې اثر په بچو باندې دا راځي. مولوي صاحب کوم وخت د نوم ایښودلو لپاره افضل ده؟ په کله چې ماشوم نوی پیدا کېږي په کوم ورځ باندې باید نوم ورباندې کېښودل شي؟ الله تعالی فرمایي فاستبقوا الخیرات، کلم چې تاسو نیک کار ګوري بس نیک کار کې بیړه کوئ. زمونږ استاسو په ټولنه کې یو دغه سستی وي چې ماشوم پیدا شي نو خو د 3 ورځو پورې غوږ کې اذان نه شوی، بیا مثلا د هغه نوم انتخاب شوی نه وي، هغه ته بعضې مور پلار د حقیقې نه خبر نه وي چې حقیقت څه ته وایي. دا خو زمونږ استاسو دین او اسلام الحمدلله یو ترتیب لري. ترتیب دا معنی چې کله زمونږ استاسو کور کې د الله تعالی په فضل سره ماشوم پیدا شي نو په هماغه وخت کې پکار دی چې هغه پاک صفا کړی شي، یو غوږ کې اذان وشي، 2 تهنیک وشي یعنې په خوله کې ورته لږه خرما غوندې ورکړی شي، 3 نوم ورته انتخاب شي، 4 او د حقیقي بندوبست وشي، 5. نو دا بیا په ماشوم باندې ډېر زیات برکات راولي. ځکه
نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله عقیقه کوي نو په اومه ورځ باندې عقیقه وي. که اومه ورځ چا ونه شو کړی نو 14مه ورځ دې وکړي، که په 14مه ونه شو په 20مه دې وکړي، خو عقیقه ضروري دی، سنت دی. بله دا ده چې عقیقه کې نبی علیه السلام فرمایي د ماشوم ویښته لرې کړي، ځکه دغه ویښته دي چې که دا پاتې شي نو ماشوم صحت ته نقصان رسوي، نو هغه ویښته چې تې لرې شي نو د ماشوم صحت ورسره ښه کېږي. نو همدغسې نوم هم دی چې ماشوم وشو عالم ښه دا دی، اذان خو پلار هم کولی شي خو مستحب دا دی. ګوره د هر څه خپل یو تاثیر وي، خلک یو عالم ته بوزي، یو نیک انسان ته بوزي چې هغې په غوږ کې اذان وایي تر دې چې خدای پاک د هغې اثر په ده باندې مو ورځي، دی هم نیک سړی شي، غوږ کې اذان وشي. او ښه خو دا دی چې د عالم نه پوښتنه وشي چې ښایسته نوم ورته انتخاب کړي، هغه پې کې. خو بیا هم زه دا وایم چې مونږ یو مل مصیبت وي چې ښایسته نوم ورته او دا مې د وراره دی، دا مې د تره زوی دی، دا مې د ماما زوی دی. نو هلکه خو همدغه ښایسته نومونه دي. هدف زما دا دی چې کله ماشوم پیدا شو دنیا ته راغی نو مور او پلار ته پکار را دی چې د هغه د اذان، د هغه د نوم، د هغه د عقیقې د دې ټول آمادګي باید ولري. او ښایسته نوم د یو که خپل نه پوهېږو یو عالم نه پې مشوره واخلو، هغه عالم نه د مشورې مطابق که ښه نوم دې پې کېښود ښه اثر غورځېږي، که خدای مکه خراب نوم دې پې کېښود خراب اثر غورځېږي. مولوي صاحب محترم، مخکې خپرونو کې هم موږ عقیقه مو یاده کړې. دلته زموږ په ټولنه کې اکثره خلک عقیقه نه کوي د اولاد پیدایښت په وخت کې. که چېرته یو کس عقیقه نه کوي یا توجه ورته نه کوي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ نو مسله خو داسې ده چې عقیقه دا سنت دی، خو دلته بیا فایده یې ډېره ده. فایده یې داسې ډېره ده، ګورئ مثال په طور سره حدیث شریف کې راځي چا چې په خپل زوی باندې قرآن کریم حفظ وکړه د قیامت په ورځ به الله پاک د حافظ قرآن راولي، د مور او پلار په سر باندې به تاج کېښودلی شي. هغه تاج به دومره رڼا یې تیزوي د نور نه به هم رڼا تیزوي. صحیح ده، دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې قیامت په ورځ الله تعالی چا چې خپل بچی ته حفظ ښودلی وي، یعنې زوی حافظ وي، مور پلار په خپل بچی حفظ کړی وي، حافظ قرآن ته به الله تعالی وایي چې لاړ شه جهنم ته، هغه 10 کسه ستا د کورنۍ چې په جهنم کې وي یا جهنم پرې واجب شوی وي، تا ته اختیار ده دا جنت ته داخل کا. نو علماء کرامو لیکلي دي چې چا په خپل بچي باندې حفظ کړی وي او هغه ته دا سعادت چې حاصلېږي چې مور او پلار ته تاج په سرېږي او حافظ قرآن 10 کسه جنت ته بوځي د الله په حکم سره، نو دا هغه حافظ قرآن به چې دنیا کې مور او پلار د عقیقه کړی وي. که عقیقه نه وي کړی نو ځکه حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې چاته الله بچي ورکړي د الله سره ګرو وي، نو د ده ګروي څنګه خلاصېږي؟ په عقیقې خلاصېږي. اوس تا چاته یو کور یا موټر یا یو شی ګرو ورک نو خو د هغه دی که نه، ته به کله بېرته اخیستی شي چې قیمت یې بېرته ورکړي. دا بچي هم داسې دي، که هلک وي که جنۍ وي. یا مثلا حدیث شریف کې راځي یو مجاهد چې د الله په لاره کې اعلی کلمت الله دپاره جهاد وکړي یو شهید شي، نو قیامت په ورځ به الله تعالی یو شهید ته به وویلی شي چې ته لاړ شه جهنم ته، یا د جهنم لیست وګوره او یا هغه کسان چې په هغوی باندې دوزخ واجب شوی وي تا ته اختیار دی، او یا کسا د دوزخ نه وباسه او جنت ته بوزه. نو هغه مسلمان مجاهد چې د الله د رضا دپاره جهاد کړی په شهادت رسېدلی وي دا به د الله په حکم سره او یا کسان د جهنمیان د به جنت ته بوزي. علماء لیکلي دي چې چا په خپل ځای باندې عقیقه نه وي کړی او د شهید شي نو قیامت په ورځ بیا دا اویا کسه جنت ته نشي بوتلی. دوه شو. دریم یو حدیث شریف کې داسې راځي چې یو عالم د قیامت په ورځ الله تعالی به ورته وایي چې تا زما د رضا دپاره علم کړی و، تکلیفونه دې تیر کړي وو، تا دپاره اختیار دی ته لاړ شه 100 کسه د جهنم نه جنت ته بوزه. نو دی به راشي 100 کسه په یو روایت کې راځي دا به ځان سره جنت ته بوزي. مولا علی قاری رحمه الله په خپل مشکات شرح مرقات کې دا خبر هم ذکر کړی ده، وایي حدیث شریف کې راځي قیامت په ورځ الله تعالی یو عالم راوغواړي او عالم د پټکي چې عالم پټکي په سر کړی وي د دې هر وال باندې به
الله تعالی ورته وی چې زر کسه جهنم نه وباس. خو د عالم چې راځي اصل یا زر یا 15 یا وزره کسان چې وباسي دا به هغه عالم وي چې دا عالم چې کله دنیا ته راغلی او مور او پلار په حقیقت کړو چې حقیقت نه کړي نو د نشي بوتله. یا حدیث شریف کې راځي قیامت پر ورځ به الله تعالی واجی سے براوړي چا چې حج کړی د الله رضا لپاره هغه ته به ویل شي چې تلاړ شه جهنم ته دا غزنه 300 کسان یا په بل روایت کې مولا علی قاری رحمه الله ذکر کړی 400 کسان حجی سے جهنم نه راو باسه دوزخ نه جنت ته بوزا نو د بلاشي د 300 کسان نه راواخلی او جنت ته به بوزي. علماء لیکلي دي دا هغه کس کولی شي چې وډکواله کې حقیقت شوی نو توس دین اندازه ولګاوه چې دا څومره مهم شی دی. خو زمونږ خلک اکثره ځان په دین باندې نه پوهي. یو شی بل روایت د خلکو کې اکثره خلک وی ولا شش کو نو شپږم شپې وي بس ټیپ به چالان کړي واړه زاړه برته خېزونه چي وای دا د ماشوم شش نه حقیقت سنت ده. هغه گمراهی ده بيدینی ده چې ماشوم په شروع کې ته ډمتوب وکي نو خو هغه رښتیا هم دغه سی به حیا او ډم براشي. یا مثلا د تا د مخ د نوم ویلې اکثره خلک وایي کنه چې دعا کوي د دې ملګری زوی نشته خدای دې کولنګي زوی ورته ورکی به چې هغه زوی وشي بیا ډزه کې پټاخې الوزي چې واخو ګوري دا ماشوم هم څه کولنګي راغلی چې کله ځوان شي بس بدمعشي کې ډزې بم کوي په خلکو او وهیبم خلک ټکایبم خلک ځکه شروع داسې شو نو شروع چې د یوسیس په څه شي مونږ تاسو ګور اکثره خبره چې شروع کو بسم الله وایو اعوذ بالله ولی چې د دې مطابقت د قران او حدیث سره راشي. مونږ تاسو د برنامه پر شروع کړه تام اعوذ بالله بسم الله ولی ما مې دې د پاره چې هم زمونږه مشابهت د الله کتاب سره راشي د رسول الله مبارک په قول باندې عمل راشي. څنګه مونږ تاسو مصنفینو کتابونه چې چالي کړي د ټولو په شروع کې بسم الله شته الحمد شته وجه څه ده چې رسول الله مبارک ویلي دي چې کوم شی بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه به برکت وي کوم شی بغیر د الحمد نه شروع شي هغه به برکت وي. رسول الله مبارک فرمایي کوم دعا وشي هغه دعا کې درود شریفونه ویل شي دا دعا تر نیمه پورې خيږي بسل ته ودرېږي نو کدی دعا نه مخ کې او رستو درود شریف ویل شي نو دا درود شریف د څه دی لکه ټاپا ته یو ادارې ته دی رئیس امر اخلي نو رئیس خپلته امر ولیکي چې دا کار وجد شي خلاند امضا او ټاپا نشته نو دا چې هغه مرجع ته وي څنګه نه مني بدلته د رئیس ټاپا نشته نو دا درود شریف د دعا نه مخ کې رسو داسې لازمي دی لکه په دنیوي کارونو کې چې موږ تاسو امرونه او دا ټاپو ضروری ګڼو نو دغه څه بچو ته موږ تاسو باید اسلامي طریقې باندې پر مخ لاړ شو نو د دې اثر به غورځيږي نیکان به وي صالحان به وي دیندار به وي. مولوي صاحب محترم خبره د حقیقي راغله د نومي خودلو ترڅنګ دا هم اړینه ده چې په ماشوم باندې د حقیقت وشي. اوس په نارینه اولاد باندې حقیقت کې دوه پسونه دي او په ښځینه باندې یو کچیرته یو کس دا توانایي نه لري یا دومره وس او توان او اقتصاد برابر نه وي چې دا حقیقت ماشوم ته وکړي ارزښت یې هغومره ډېر ده یادونه تاسو وکړه بیا څه کیږي. قران کریم زمونږ ډېر ښایسته کتاب دی دا د ټولو مشکلاتو د حل کتاب دی. الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان د الله د وس مطابق تکلیف ورکوي او چې سړی نه لري نو به کم ځای نه کوي قرض خو څوک چاته ورکوي نه او چې بیا قرض کې خلاصول غواړي نو هر انسان وس مطابق کولی شي. یو سړی د وس لري پسونه دی حلال کی بل سړی وس نه لري نه دی حلالي انما الاعمال بالنیات نو زمونږ ټول دار او مدار د پنیت باندې دی نو کاغه سن شي کوله نو کم از کم دومره خو کولی شي چې وس مطابق صدقه دی وس مطابق ور سره کولی شي وس مطابق یعنی تاسو وس کیږي نو بیا د الله په ننسي که مسلمان د سوي چې هغه وخت کې ولري وینکی او روستو غریب شي بیا نشي کوله نو دا ګناهګار دی. که یو سړی هغه وخت کې نه لري وروستو مالدار شو سم پېشته چې دا ماشوم پلارم شي نیکم شي نو بیا به حقیقت کوي. نبی علیہ السلام علامه جلال الدین سیوطی صاحب لیکلي چې رسول الله مبارک 2 ځله حقیقت شوی یو ځلې نیکه کړی دی او بل ځلې چې دی نبوت چې الله ورک په دغه وخت کې کړي بعض علماء چې د خپل د نبوت کړي خواز علماء چې نه د حقیقت کړي ده خو به هر حال مسئله دا ده که چې چا حقیقت نه وي شوی ځوان شو هم خپل حقیقت کولی شي که بوډا شي سپینګیری شي دا کس خپل کولی شي خپل هم کولی شي بل دې مرته وکړي مشکل نه لري
نو دا په کار دی چې وشي. ښه مولوي صاحب راځو خپلې موضوع ته. آیا د نوم بدلول جایز دي که چېرته یو چا باندې ناسم نوم ایښودل شوی وي، دا یې راغټ شي او دی په دې باندې وپوهېږي چې ولا دغه زما نوم ښه نه ده، کولی شي نوم تغییر کړي؟ کولی نه، په کار دی چې تبدیلي کړي. د خبرو په شروع کې مونږ ویلې رسول الله مبارک ته به چې څوک راغی د هغې هغه به دا نومونه به بیکار او غلط به رسول الله مبارک به بدلول. نو مونږ تاسو ته هم په کار دی چې د چا نوم بیکاره وي باید هغه د خپل نومونه بدل کړي. مثال په طور سره نو زه خپله هم زما خو چې دومره عمر نه دی خو زمونږ په علاقه کې دا خبره یو ځل مشهوره وه. ډېر علما ناست وو، وایي په زمونږ استازو کې به کوم یو امام یا عالم چې مونږ علما نه یو، علما خادمان یو، نکاح به ډېر زیات چا تړلی نو ټولو ما ته اشاره وکړي ده به ډېر نکاح تړلی. زه چې څومره نکاحو ته تللی یم بعضې نکاحګانې د څه شوي دي چې هلته اواز کې وځي هلکه ټول وځي بد دا د درې سپین ګیري دې پاتې شي. حالانکې نکاح خو سنت طریقه دا ده که نه چې مجلس عام کې وتړلی شي، جمعې په ورځ وتړلی شي، په لوی مجلس کې وتړلی شي چې ټول خلک خبر شي. ډیوزي کوم داسې ناست ډېر درانه او معزز خلک وو خو دا ټول خلک یې ویسته. ما دا سړی راوغوښتم ما لیوا لکه ولې وباسې غوږ کې مې ورته ویلی سړی پوښتنه وکړي ښایي وایي بیا درته وایم مولوي صاحب چې کله دوه درې سپین ګیري پاتې شو نکاح هم تړه نو د دې جنۍ نوم ډېره بېکاره وه. موږ او تاسو خو الحمدلله مسلمانان یو، داسې نوم مږدو لکه عایشه، خدیجه، فاطمه، حسنا، اسما که نه رسول الله مبارک بیبیانې جویریه مثلا زینب، رقیه، فاطمه او ام کلثوم دا نومونه. نو ده ویلې چې مولوي صاحب بیا درته وایم خو چې کله موږ نکاح مجلس برابر شو نو سره کېناستلو نو بیا موږ خو نکاح ختم نو ما ځان سره وړوکې پرچه راویسته چې دا د هلک نوم او د پلار او د جنۍ نوم د پلار دا لیکي چې ویلو کې اسانه وي. یعنې ګور دونه خراب ده چې موږ ویلی نه شو. نو دا دومره بد کار دی نه په کار دی ښایسته نوم کې که خپله نه پوهېږو د علماو نه پوښتنه وکړو، عالم ته لاړ شو، د جومات امام ته لاړ شو چې قاري صاحب، مولوي صاحب، شیخ صاحب، مفتي صاحب الله ما ته بچی را کړی نوم پې څنګه کېدم نو هغې به تاسو ته ښایسته نوم کېدي نو هم به په افتخار سره ویلی شئ، په یو مجلس کې نوم اخیستلی کېږي، تاسو ته به شرم نه وي او د آخرت په ورځ چې کله نوم اخیستلی کېږي او د الله تعالی دربار ته پیش کېږي نو هلته به هم د شرم خبره نه وي. مولوي صاحب محترم د وروستۍ پوښتنې په حیث کې درنه وپوښتم، اکثره خلک زموږ ستاسې په ټولنه کې زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نوم په خپلو اولادونو باندې ږدي، د دې نوم ایښودل څنګه دي؟ اکثره وخت زموږ ستاسې په ټولنه کې ډېر خلک اختلافات لري په دې اړه، وایي چې څوک وایي ښه ده او څوک وایي ښه نه ده. د دې نوم ایښودل ثواب لري، ښه ده که ښه نه ده، څنګه ده؟ اصلا خپله محمد صلی الله علیه وسلم نوم ایښودل دا بالکل ښه دی، خو زموږ ستاسو اکثره ټولنه کې داسې بېادبه خلک وي، داسې خلک وي چې هغې دین نه خبره وي نو هغه اکثره دا نوم غلط اخلي که نه. اوس یو چا نوم پکې محمد راځي یا مخکې پسوند پیشوند لري که نه مخکې وروسته سره یو شی ذکر وي خو دی هغه محمد ته محمد وایي اکثره که نه مثلا غلام محمد خو نه دی که نه محمد دی. همداسې محمد افضل دی، خلک وایي محمد افضل، همداسې نور وغیره او دا مې هسې مثال ویلی. خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي که چاته الله بچي ورکړل زامن او په یو دوه یا درې ارڅونه چې خو د یو بچي نوم یې بې محمد ایښی وي قیامت په ورځ زه شفاعت کوم، دومره اجر لري. نو بیا که چېرته په دغسې ټولنه کې لکه پرونه دا پوښتنه ما نه هلته چا مسجد کې وکړه ماله بالکل جایز دی، خو بیا هغه دا ستا پوښتنه وکړه چې خلک بیا ماشومې کنځا ورته کوي، بدرد ورته وایي نو خو که بل سم ورسره کېدي مثلا یو کلمه ورته مخکې کېدی محمد افضل مثال خو بیا محمد پکې راځي او چې بیا ورته بدرد ویلې ګناه ده، او که خالی محمد وي نو هم ګناه ده ورته چې څوک بدرد وایي. نو که څوک بدرد وایي دا ګناه د همغه کېږي، د مور پلار ته ګناه نشته، البته الله تعالی به د دغه ماشوم مور پلار ته پې اجر ورکوي چې ښایسته نوم کېدي، خصوصا چې محمد پکې راشي، خصوصا چې عبد کلمه پکې راشي یا الله پکې راشي یا رحمان پکې راشي مخکې مې چې ویلې که نه نو دا یا د انبیاء کرامو نومونه پکې راشي یا زمونږ 1,40,000 صحابه کرام دي د دوی نومونه پکې راشي او بیا هر یو صحابي الحمدلله
لکه نور غوندې داسې ځلانده تاریخونه لري، نو د هغې تاریخونو کتلو ته باید مونږ مقص یا زمونږ ستاسو افغانستان کې الحمدلله داسې اتلان تیر شي، مجاهدین تیر شي، علما، شیوخ، نیکان، بزرگان چې هند ته لاړ شي. دا لوی لوی زیارتونه چې دي هلته د افغانان دي. دا په هندوستان کې د اجمیر شریف چې دی، نظام الدین اولیاء چې دی، دا په هند کې هغې دومره هندوان، سیکان او مسلمانان دوی ته دومره احترام لري، دا د افغانستان نه تللی دي، نیکان خلک دي. داسې نیکانو خلکو نومونه ایښودل دا په بچو باندې هم برکت وي او هم عزت وي او هم شهرت وي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم. درنو قدرمنو اورېدونکو، دا وه د اسلام او کورني نظام خپرونه چې ما وکیل افغان سره له خپل ګران مېلمه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې تاسې په لویه بخښونکي رب سپارو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.